السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمند څو ورځې مخکې چې ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې په دره ادمخیل کې کوهاټ کې مولا مفتی سردار علي حقانی صاحب په یو اکسیډنټ کې شهید شوی و. د هغې نه بعد د مفتی سردار علي حقانی صاحب مختلف کور ته مختلف علما لاړل او د هغه بچو سره او د پلار سره ملاو شو او د مفتی صاحب د مغفرت د باره کې دعاګانې وکړي. د دې نه بعد مفتی صاحب باره کې مختلف دعاګانې خلکو کې او د مفتی صاحب پلار سره ملاو شو. مرګرو په دې په وجه باندې شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب چې کوم د 410 سره تعلق لري او د شیخ ادریس صاحب والا رور دی، دا هم د مفتی صاحب کور ته لاړل او د مفتی صاحب باره څه خبرې وکړي. مرګرو په دې ویډیو کې سره مکمل معلومات خپل وګورئ. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي. مرګرو شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب چې کوم د شیخ الادریس ولرور دی، هغه مولانا مفتی سردار علي حقانی صاحب په باره کې دا خبرې کولې چې مفتی سردار علي حقانی صاحب او زه به مختلف ځایونو ته په یوه ځای باندې به تقریرونو ته لاړل. نو زه به چې کله تقریر ته لاړم او مفتی سردار علي حقانی صاحب به تقریر شروع کړی و، نو چې زه به کله هلته ورسېدم نو مفتی سردار علي حقانی صاحب به دا خبره وکړه چې زما استاد محترم رالو او زه به نورې خبرې به تاسو سره ادا کوي. او د هغې نه بعد به مفتی سردار علي حقانی صاحب تقریر ختم کو او زه به چې کله ور سره ملاو شم نو زما سره به ډیر په مینه او محبت باندې ملاویدو او ما سره به ډیره مینه کوله. یقینا چې ماته د مفتی سردار علي حقانی صاحب په شهادت باندې ډیر دُخ دی او زه به چې کله ور سره ملاو شم زما لاسونه به ښکلول او ما سره به په موبایل تصویران ویستل. نو یقینا چې زه ورپسې ډیر زیات خپه یم. مرګرو دا د شیخ الحدیث مولانا یوسف احمد والا خبرې. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.